سلامونه او ښې چارې د دریځ خپرونې ته ښه راغلاست. زه سید یمان یم. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان د جنګ په رابطه همداراز د یو شمېر افغان سیاسیونو د بلنې په رابطه چې پاکستان ته غوښتل شوي دي په پاکستان کې د سیاسیونو د نظریاتو د علماو د نظریاتو په پاکستان کې د خلکو او حکومت د واټن په رابطه بحث لرو چې ستاسو پام ورته راګرځوم. په دې پروګرام کې موږ سره د پښتونخوا د نیشنل عوامي ګوند شریک مشر مختار خان یوسفزی صاحب دی چې ورته ښه راغلاست وایم. د افغانستان او د پاکستان د جنګونو په رابطه خپل نظر ووایي. که په تیر کې هم دغه تاریخ موږ وګورو ستونزې وې، خو دومره ستونزې نه وې چې په اسلام آباد باندې برید وشي، په کابل باندې برید وشي او دا جنګ دوام وکړي. څه فکر کوې د پردې تر شا څه ډول معاملې دي او د دې جنګ پایلې به څه وي؟ ډېره مننه علمي صاحب. زموږ په فکر بنیادي طور پاکستان خو یو داسې جغرافیه جوړ دی چې دا کله هم پخوا په یو ریاست کې دا چېرته په یو نظم کې نه دي راغلي. د دې ځینې برخې د پخواني هند برخې وې، پنجاب او سند. پښتونخوا بیا په خپله خټه باندې دا خلک افغانان دي او دا د افغانستان برخه اوسېدلي دي. دارنګه بلوچستان هم د افغانستان اتحادي اوسېدلی دی او کله خپل آزاد ریاست یې لرلی دی د کلات ریاست په شکل یا د نورو وړو ریاستونو په شکل باندې. پاکستان د خپل جوړښت سره چې کوم کورني مسایل دي چې په یو کثیر القومي ملک کې د هغې د حل لپاره جهاني قوانین موجود دي. د یو ګڼ کورنیز ملک په چلولو په ځای باندې دا ملک داسې د پنجاب د یو سلطنت په توګه باندې چلول غواړي. په هغه کې دلته لویه ستونزه د ده چې کومه ده هغه پښتون قام دی. پښتون قام بیا پاکستان کې هم ډېر لوی آبادي لري، تقریبا 6 کروړه 7 کروړه آبادي چې کوم دی په دې ملک کې لري. بیا افغانستان خپل هیواد دی، آزاد هیواد دی. نو د پاکستان د لومړۍ ورځې نه که خارجي سیاست دی که داخلي پالیسي ده، دا د پښتون افغان په خلاف باندې دوی جوړه کړې ده. دلې داخلي سیاست چې د څونه کړی دی دا د دې پاکستان کې د محکومې پښتونخوا او محکوم پښتون ولس په خلاف باندې د داخلي سیاست ګرځي. خارجي سیاست کې دا استعماري سلطنت افغانستان چې کوم دی دا د خاص ټارګټ دی او افغانستان کې دی یو داسې حکومت یو داسې دولت په هیڅ وخت کې د نه دی منلی او نه دی مني چې هغه د افغانستان د مفاداتو یو ښکارندوی یو ممثلي او د افغاني ټولنه د دې پسمانده حالت نه یو ترقي یافته حالت ته بوځي. دا خبره له اول وخت نه شروع شوې ده او بیا تاسو ته معلومه ده چې د داود خان په زمانه کې دوی دلته دا ډلې ټپلې جوړې کړې. بیا چې انقلاب وشو، بیا د انقلاب په ضد باندې چې شورویان دلته راغله، بیا د هغو په ضد باندې یو بهانه ورته جوړه شوه. حتی که تاسو وګورئ د مجددي صاحب حکومت په پېښور کې جوړ شو، خو چې کابل ته د هغې انتقال وشو، مجددي چې دوی صدر کړی د هغه په تیاره باندې دوی حمله وکړه او مجددي نه پرېښود چې هغه اقتدار د افغانستان وکړي. بیا رباني صاحب یې د پنډۍ نه چې کوم دی د دې ځای نه روان که ایران ته یې بوت، بیا یې مکې ته بوت، بیا یې کابل ته راوست. بیا د رباني صاحب حکومت چې کوم دی هغه یې نه پرېښود. اوس دا کیسه له طالبانو سره هم روانه ده. پاکستان موخه چې کوم دی هغه دا ده چې افغانستان لکه څنګه چې فرنګیانو غوښتو چې یو تحت الحمایه حکومت وي، پاکستان هم دا غواړي چې د افغانستان کې د پاکستان د پنجاب یو تحت الحمایه حکومت وي او دویم هلته افغاني ټولنه او افغان ولس دا محرومه وي، پسمانده وي، وروسته پاتې. د دې دپاره چې د دې پښتون
ترمنځ د چې د یووالي کوم دغه دی دا به سره تازه نشي او دا د یووالي یوسفزی صاحب اوس دغه جنګ چې شروع شوی دی دغه جنګ چې اوس شروع شوی دی دغه جنګ تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا پاکستان دا فکر کوو چې طالبانو به په اسلام آباد باندې برید وکړي یا دا وړتیا ولري؟ دا بریدونه چې وشول نظریات هلته څه دي، خلک څه وایي، سیاسیون څه وایي او د دې جنګ برخلیک به څه وي ستاسو په نظر؟ سیاسیون چې کوم دی د دې ځکونو تقسیم دي، البته د دې جنګ په مخالفت کې د برسر اقتدار پارټیانو نه علاوه نور چې څونه پارټیانې دي، که مذهبي ګوندونه دي، که سیاسي ګوندونه دي، که وطنپاله ګوندونه دي، ټول د دې جنګ خلاف دي. او دا جنګ چې کوم دی بنیادي طور د هغه زړې پالیسۍ یو تسلسل ګڼي کومه کې چې دوی افغانستان کې قراري یا استحکام چې کوم دی پرېښودل نه غواړي پاکستان. اوس تاسو ګورئ یو عیسا د دې خپله د پاکستان مفادات خلک بیانوي چې د پاکستان چونکې یو مضبوط افغانستان، یو مستحکم افغانستان، پاکستان یا پنجابی خپل مفادات خپله ګټه نه ګڼي، نو افغانستان کې یو عدم استحکام، په افغانستان کې یو ناکلاري، افغانستان کې هر وخت یو اضطراري حالت چې کوم دی ساتل غواړي. دویمه بیا نړیوال قوتونه چې په هغې کې بیا امریکي سامراج او د هغه انډیوالان دي، هغه دلته په دې خطه کې چې کوم جګړه کول غواړي، خصوصا دلته د چاینا او د روسیانو په مقابل کې خپل حیثیت جوړول غواړي. دا د اوس د ایران سره جګړه روانه کړې ده. په دې کې هم د پاکستان په ذریعه باندې د دې جګړې نه ګټه اخیستل غواړي. ډېر خلک هم دا وایي چې دا ټرمپ چې کوم د باګرام د نیو یا افغانستان نه د وسلو د راوړو کومې خبرې کولې، دا د پاکستان دا جنګ چې دی د افغانستان خلاف دا د هغه پالیسۍ یو برخه ده. ځینې خلک دا خبره هم کوي. څه فکر کوي اوس دغه جنګ به څومره دوام وکړي؟ پاکستان کولی شي چې دغه جنګ ته ادامه ورکړي او که نه؟ ځکه چې پاکستان کې اقتصادي مشکلات زیات دي، تاسو ته معلومات شته. او دې خواته طالبان هم چې دي دوی خو وایي چې موږ که لسو کلونو پورې هم جنګ ادامه وکړي موږ جنګ کوو، خو دې خواته مشکلات ټولو ته معلوم دي. د دې جنګ برخلیک یا دوام به څومره وي؟ نو دا خو اصل کې د قوتونو په انډول پورې تعلق ساتي. پاکستان خو داسې فکر کوي چې دی یو د وسلو په حساب باندې یو مجهز او یو ډېر قوي هېواد دی، اقتصاد هم د افغانستان نه مخته دی، پوځ هم منظم دی، نو سیسټم هم لري. نو دا یې خیال و چې افغانستان به موږ ډېر ژر مجبوره کړو او خپله ایجنډه به پرې ومنو، خپله خبره به پرې ومنو. خو د افغانستان کې یو خبره بیا شته چې افغانستان وارث لري، هغه افغان ملت دی. افغان ولس که دا جنګ د طالبانو په خلاف جنګ څوک نه ګڼي، دا د افغانستان په خلاف یو جنګ خلکو ګڼلی دی. په دې وجه باندې د پاکستان دغه چې کوم دی په مد مقابل کې د طالبانو حکومت نه دی ولاړ، بلکې افغان ملت ودرېږي په دې کې. نو دې کې به یقینا پاکستان د ډېر بد دغه سره مخامخ شي، نتیجې سره به مخامخ شي. او دا جنګ چې کوم دی دا به داسې رواني، کله به سړېږي، کله به تودېږي، کله به د یو سوړ جنګ، سیاسي جنګ په شکل رواني، کله به بیا داسې د ډزو لکه دا چې کوم تشنج دی یا کومه جګړه ده د دې شکل به اخلي. حتی د هغه پورې چې پاکستان خپله پالیسۍ کې یو بیا کتنه نه کړي، حقیقت باندې ځان نه پوه کړی او افغانستان ازادي او استقلال نه تسلیم کړي او افغانستان خپل تحت الحمایه د حکومت یا دولت چې کوم دی هغه جوړول غواړي، نو بیا دا جنګ خو به روان وي. بله موضوع چې د یوسفزی صاحب اوس د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفانو ته پاکستان بیا هم بلنه ورکړې ده. د دوی څخه به څه جوړ شي او که نه بیا پاکستان کولی شي چې افغانان یو بل سره وجنګوي او که اوس نشي کولی؟ ځکه چې پخوا خو دغسې مسایل چې راتلل افغانان یو بل سره جنګوو. ځینې وایي چې اوس د پاکستان وس ونه رسېد چې افغانان وجنګوي، خپله لاس په کار شو، په کابل باندې او په نورو ولایتونو باندې بریدونه وکړل. په دې رابطه ستاسو تحلیل څه دی؟ ګوره
د پاکستان خو خامخا دا خواهش به وي او دا خواهش دی چې افغانستان کې داسې یو څوک وي چې د دوی دپاره د یو پراکسي قوت باندې هلته د دوی د مفاداتو جنګ مخته بوځي. دا به دوی غواړي. البته د افغان ولس شعور چې دی دا ډېر وړاندې تللی دی. اوس افغان نېشنلزم چې دا نن په کوم دغه ولاړ دی، په کوم ځای باندې ولاړ دی، چېرته په هسټرۍ کې په دې ځای نه و ولاړ. په خلکو کې پوهاوی ډېر راغلی دی، په خلکو کې شعور ډېر راغلی دی. البته دننه چې کوم مسایل دي طالبان په کار د هغې درک وکړي، ادراک یې وکړي. وره دا د افغانستان چې دی دا خو د ټولو افغانانو ملک دی. په دې کې بېلابېل قومونه اوسېږي. دا قومونه هم داسې مالکان دي لکه چې څنګه پښتون ځان مالک ګڼي، داسې دا نور قومونه هم د افغانستان مالکان دي او دا د دې مطلب د ملکیت ساتونکي دي. دویمه خبره افغان ولس دی، په هغه کې که پښتانه دي، که تاجک دي، که ازبک دي، سیاسي قوتونه دي د دې نمایندګان. دا وخت په کار و چې طالبانو د دې وخت نه استفاده کړې وای، ګټه یې اخیستې وای او یو ملي اجماع یې جوړه کړې وای. کم قوتونه چې بهر ناست دي دې ته یې غېږه خلاصه کړې وای، دی یې راغوښتی وای. په دا طریقه باندې که پاکستان نه هم وي یا پاکستان د مداخلت نه کلار هم شي، خو که د طالبانو په دا طریقه باندې حکومت روان وي لکه څنګه چې دوی کوي، نو خامخا به په داخل کې ستونزې به وي، مشکلات به وي. د دې په خلاف به د ولس پاڅونونه کېږي. تر نیمه دنیا چې کوم دی، نیم افغانستان دی په کور کې نیولی دی، هغو ته یې په زوره به خبره نه کوي. قرآن شریف تلاوت په زوره نه کوي. کار روزګار نه چې کوم دی زنانه ویستې دي، تعلیم یې بند کړی دی، عدالت نشته دی په افغانستان کې، په میډیا باندې پابندیانې دي. اوس نو بیا مطلب دا دی چې د یو ډلې یا د یو ګروپ چې کوم دی د هغې حاکمیت دی په ټول افغانستان. نور ټول خلک چې کوم دی هغه دغه نه بهر دي، د حکومت نه، د اقتدار او د واک نه بهر دي. نو افغانستان به هله یو په ښه پوزیشن کې راځي او خله به یو مضبوط افغانستان جوړیږي چې طالبان دا ادراک وکړي چې دا نور خلک هم د افغانستان مالکان دي. په کار ده اشرف غني دوی ته تجویز وکړو چې زه درځم که تاسو زما نه یو کار واخلئ. د دوی د خوا هېڅ جواب رانغی. دا امرالله صالح بهر ناست دی، دا د افغانستان نور که زه دا ووایم په لکونو پوځیان چې کوم دی یا په افغانستان کې دننه خواران د ذلت ژوند تېروي یا په بهر ملکونو کې. په کار خو دا وه چې طالبانو په فوري توګه دا خلک چې کوم افغان پوځ و زوردی راغوښتی وی، کمانډو یې راغوښتی وی، افغان سیاسیون یې راغوښتی وی، د دنیا د عصري معیارونو مطابق یو نوی حکومت رامنځته کړی وی. یو داسې حکومت چې په شرعي حقوق چې د اقوام متحده په چارټر کې دي دا د افغانستان خلکو ته ورکړي. دویمه خبره چې یو وسیع البنیاد حکومت چې د افغانستان ټول قامونه، ټول اطراف چې کوم دی هغه پکې ګډون ولري، ټول حزبونه پکې ګډون ولري، داسې حکومت په کار ده چې جوړ شوی وي. افغانستان ته یو قانون اساسي ورکړی شوی وي او افغانستان کې د انتقال اقتدار ذریعه چې کوم دی عام انتخابات چې کوم دی ګرځولی وی او د عامو انتخاباتو دپاره یو ضرب الاجل ټاکلی وی چې 2 کاله پس، 3 کاله پس، کال پس به موږ انتخابات کوو. که دا کار طالبانو وکړو یا یې کړی وی، بیا افغانستان هېڅوک نشي ماتولی. البته که دا کار نه کوي طالبانو ته به داخلي ستونزې جوړېږي. خپل کور کې چې ستا ګډوډي وي ګاونډي خامخا د هغې نه بیا ګټه اخلي. بله موضوع چې ده په پاکستان کې هم څرنګه چې تاسو هم معلومات لرئ حالت ښه نه دی. بلوچستان کې امنیتي مشکلات زیات دي، بلوچان خفه دي د پاکستان له حکومت څخه. په خیبر پښتونخوا کې هم سیاسون خفه دي، هم علما خفه دي، هم ټي ټي پي لیدل کېږي چې فعالیتونه یې زیات شوي دي. هغه بله ورځ ویډیوګانې وې چې حیات آباد کې دوی چک پوینټونه لري. د پاکستان حالت څرنګه ارزوي په راتلونکو کلونو کې، په راتلونکو میاشتو کې به څه ډول حالت ولري؟ یو خواته خو په افغانستان سره په جنګ کې دی، بل خوا کې خپل سیاسونو سره، خپلو خلکو سره هم په مشکلاتو کې حکومت په مشکلاتو کې دی. پاکستان ما تاسو ته په شروع کې وویل چې دا یو استعماري سلطنت دی. دلته پښتون، بلوچ، سندھی، سرایکي دا قومونه ځان محکوم ګڼي په دې ملک کې، ځان خپلواک او آزاد نه ګڼي.
نو هر ځای کې چې د حاکم او د محکوم رشته وي هلته کې قراري نشي راتلی، هلته به خامخا کشمکش شي. په دې وجه باندې بلوڅان هم راپورته شوي دي، عام سوله ییزه مبارزه هم کوي، د ټوپک لارې هم اخیستې ده او نن هغه ډېر طاقتور شوي هم دي. تېرو ورځو کې 12 ولسوالو کې چې کوم دی په یو ځای باندې پاڅونونه وشو او د دې په چوڼو باندې د دې په پوځي مراکزو باندې په دې باندې حملې وشوې. پښتونخوا کې هم یو ډېره لویه ناقراري ده، یو ډېره لویه بې باوري ده. عام پښتون ولس چې کوم دی هغه په دوی باندې هیڅ باور او هیڅ یقین چې کوم دی نه کوي. البته د یو فعال تنظیم د جوړولو دلته ضرورت دی چې هره پښتون وطن دوسته قوتونه دا را متحد شي او د خپل کام لپاره په شریکه جدوجہد وکړي. نور ولسونه ډېر سخت په تکلیف کې دي. دلته پاکستان خپله معاشي طور چې تی راواخلي د 10,000 مبادله چې دا د عربو پیسې دلته کې ایښي دي د هغې په ضمانت باندې د دنیا نه قرضونه اخلي چې هغه نه هېڅوک له قرض نه ورکوي. انتظامي طور ډېر لوی مشکلات دي. دویم د ملک کې چې کوم لوی سیاسي پارټیانې دي د هغو ترمنځ چې کوم دی ډېر لوی اختلافات دي، ډېر لوی جګړې دي. نو په دې باندې پاکستان سیاسي طور، معاشي طور، انتظامي طور د ډېرو بدو مشکلاتو سره مخ دی او دا کومه لارې چې اخیستې ده د دې سره به دا مشکلات ورځ تر بلې سیوا کېږي او یو وخت به داسې راځي چې د دې دا قومونه به هم چې کوم دی یو پاڅون به کوي د خپل حق دپاره، د خپل ازادۍ دپاره، د خپل خپلواکۍ دپاره، د خپلو مدني حقوقو دپاره. نو پاکستان هم داسې نه ده چې پاکستان داسې په کلاري ده. پکې پاکستان کې ډېر لوی مشکلات دي او د ډېر لوی مشکلات سره نور مخامخ کېدونکي. یوه خبره چې ده په پاکستان کې حاکم چې دی هلته پوځیان حاکم دي. له ډېرو کلونو راهیسې ملکي حکومت چې راځي ملکي حکومت دوی ړنګوي، دوی په خپل سر بس ټاکنې کوي، دوی حتی حکومت نظامي حکومت اعلانوي. د پوځیانو ترمنځ هم اختلافونه تاسو وینئ او که نه، که یوه حلقه ده هغه منسجمه حلقه ده او واک ساتي او د دوی ترمنځ هېڅ اختلاف نشته. اوس که تاسو وګورئ د پخوانی د ایسای مشر جنرال فیض امین جیل کې دی. جنرال فیض امین خو عادي سړی نه و، خامخا د یو چا حمایت او دا ورسره شته. نو یقینا داسې خلک خبرې کوي چې دا خبرې شته په پوځ کې هم ټول په یوه لار نه دي. اوس دغه جنګ چې شروع شوی دی په ایران او امریکا جنگ روان دی، ایران بریدونه کوي عربي هیوادونو باندې، پاکستان له سعودي عربستان سره امنیتي تړون لري، د ایران له ویرې نه اخواته تللی شي، نه داسې یو حالت کې دی چې مثلا نه حمایت د ایران نه کولی شي نه له امریکا نه کولی شي، ځکه چې بېلابېلو هیوادونو سره هم روابط لري او هم اقتصادي روابط لري او هم که لږ ځان وخوځوي مشکلات پیدا کېږي. دغه جنګ څومره پر پاکستان باندې تاثیر کړی دی؟ نو پاکستان خو چې موږ وګورو، که ته وګورې د چین او امریکې ترمنځ ته دلته چین ته وایي چې د چین سره زما دوستي د همالیې نه اوچته او د بحرالکاهل نه چې کوم دی جوهره ده، دونه پخه دوستي مې ده. بلې خواته امریکې ته چې کوم دی وایي زه ستا دغه یم د نیټو الهي یم، ستا د نیټو نه بهر ستا اتحادي یم او ستا دوست یم. د ټرمپ دپاره چې کوم دی د امن د دغه ایوارډ پیشنهاد هم پاکستان کړی دی. پاکستان خو ټول عمر په دوو دغه باندې خپې ایښي، ټالونو باندې خپې ایښي. دارنګه د سعودي او د ایران په منځ کې هم دغسې ګیر دی او په دې کې خپله باندې د خلکو په خبره وایي څو هندوانې په یو لاس کې نشي ساتلی. دا ځل به پاکستان نشي کولی چې دغه ټولو ترمنځ دا جنګ که اوږدېږي او دې جنګ کې که فرض کړو عرب رادانګي میدان ته، بیا د پاکستان دپاره به ډېر لوی مشکل جوړېږي. پاکستان دپاره مشکلات به هم جوړېږي او د ده دپاره به دا دغه چې یاره یو ته وایي ستا سره یم بل ته وایي ستا سره یم، دا چلن به ورته هم ډېر ګران پاتې شي، دغه شي تمام شي، ډېر ګران بیه به ورته تمام شي. نه صرف د عرب او ایران سره بلکې د روس او چین او د امریکې ترمنځ چې کوم دی هم دی تر قیامته دا ببوزي کردار نشي ادا کولی. دی به یو طرف ته ودرېږي او چې هر طرف ته ودرېږي بل طرف به بیا د دوی په باره کې بیا بل سوچ کوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایې یوسفزی صاحب چې د جنگ د افغانستان او پاکستان د جنگ په حلولو کې سیاسون باید څه وکړي، علما باید څه وکړي، دوی څه کولی شي او که نه ولسونه باید څه وکړي او دغه د دې جنگ په رابطه ستاسو دریځ څه دی؟ څه باید وشي ورسره د جنگ موږ دریځ خو دا دی چې پاکستان جارحیت کړی دی، حمله یې کړې ده د افغانستان په استقلال باندې، د هغه په ملي حاکمیت باندې. اوس هم د پاکستان حملې چې دي دا زیاتره په سویلین علاقو باندې دي، په عامو تش لاس خلکو دي، ماشومان دي، زنانه هم دي، حتی کډوال خواران چې هغه په شنه اسمان لاندې په تش میدانونو په دې یخنۍ کې پراته دي، په هغو باندې بمباریانې کوي. اوس نو پاکستان د دې جنگ ابتدا کړې ده، جارحه دی. خپله کورني مشکلات یې هم انتهایي سیوا دي. پکار ده د دې وطن سیاسي پارټیانې په یو اواز باندې د پاکستان دا جارحیت وګڼي او پاکستان دې ته مجبوره کړي چې دا د جنګبازۍ او د افغانستان باندې د برترۍ او د افغانستان د قبضې او د هغې د تحت الحمایه کولو سیاست چې دا پرېږدي او حقیقت ومني. افغانستان یو آزاد خپلواک ملک دی. پاکستان لا نه چې افغانستان د سوونو زرګونو کالونه په دې خطه کې موجود دی، د یو مملکت په صفت باندې. دا حقیقت باید پاکستان ومني او د پاکستان سیاسي پارټیانې په خپلو حکمرانانو باندې دا ومني. ډېره مننه. سلامت اوسئ یوسفزی صاحب. په عزت اوسئ، مهرباني سئ. دا وه د دریځ خپرونه. تر بلې خپرونې پورې تاسو پورې یو بخښونکی خدای سپارم.